last day آخري ورځ نن څه دی درسو بیا ثبوت شاید زمیانه ولا رای ثبوت به بچ زمیانه می وخالد کورس هغه تاسو کې دا چې مدیر وای دی رفي نه سولنه جوړ کړی دی صحیح ده د ثبوت هم دا اټول دی کمال د انګلیسي ولا اټول دی ګیس کلاس نام دی هغه اټول مصبحین تر ډول دي ولته بچتا نو خلیه صحیح ده نه نه هری درس کغش ولا شپږم ورځ بیا راغللای بیا ورځ دغه است خو له کمپیوټر په اړه چې مثال سره کوم د کمپیوټر کتلای شو کوم خصوصیات کتلای شو څومره قیمت پر دا کمپیوټر خدای هغه بیا شپږم پورې زغ کوسې ده حاضر څنګه کنټرول پینل ته کنټرول پینل کې یوزر اکاونټ چې دا ډېر مخې ده سي دا وینډوز ډیفینډر وینډوز موبایلیټي سنټر او فولډر داسې موضوعات نه دي چې ما ګرځي وینډوز ډیفینډر یا فایروال هغه یو سافټویر هم کې ده هارډویر هم کې ده دې په تر کوله شي که چې کوم نتورک ته یا کمپیوټر ته تلون کې د کمپیوټر ته کمپیوټر ته راتلون کې ټاپک چې هغه ډیټا هغه سره کنده کوي فلټر کوي هغه سره کنټرولوي مثال یو کمپیوټر ته چې وایرس راشي یا مثال د کمپیوټر څخه کوم ډیټا چې هغه ټولې دی وینډوز ډیفینډر یا فایروال وظیفه ده صحیح ده بیا ما تر څنګه سره کوم کیږي د کې یوزر نه چې کلیک وکړئ ها یوزر تاسو ته مې یو کس درې ډول یوزر لرو په کمپیوټر کې یو اډمنسټریټر یوزر دی یو سټینډرډ یوزر دی یو ګیسټ دی اډمنسټریټر یوزر هغه یوزر دی چې فول واک صلاحیت په سیستم کې لري هر څه کولای شي فایل ډیلیټ کولای شي اکاونټ جوړولای شي بل چا اکاونټ محدودیت لګولای شي اډمنسټریټر اکاونټ بل چې دا بل نن سره چې دا سټینډرډ اکاونټ دی سټینډرډ اکاونټ types اکاونټ څه ډولونه دي درې ډوله اول چې دا administrator چې مې ولیکل administrator دویم چې دا من سره standard دی بل چې دا دریام چې دا دریام جی یو ګیسټ اکاونټ دی دا درې ډول اکاونټ لرو اډمنسټریټر اکاونټ هغه اکاونټ دی چې لري فول واک صلاحیت د اکاونټ دلته به ولیکو داسې اکاونټ which has the full right in the system په سیستم کې ټول حقوق او یا ټول واک د اډمنسټریټر سره وي دا سره اډمنسټریټر یا کو فول واک صلاحیت لري سټینډرډ اکاونټ هغه اکاونټ دی د اکاونټ which can little activities the volume little na minimum activities that are in the system habal chida guest account da which can simply اډمنسټریټر هغه اکاونټ دی چې فول واک صلاحیت لري سټینډرډ اکاونټ هغه دی چې لږ یا مینیمم هغه چې دی رایټس یا حقوق په سیستم کې لري او بل ګیس ته چې سیمپل کارونه کولی شي یا هغه ته ورډ پروګرامر خلاص کې هغې کې لیکنه وکړه یا فولډر همدا کله هلته کله چې د هغه ته چې ټایم بدلوي ټایم هم نشي چینج کولی ګیسټ اکاونټ یا کمپیوټر کې نور کارونه ترسره کوي خو سټینډرډ اکاونټ چې دی دی نه لږ ګیسټ اکاونټ نه لږ ښه دی هغه چې دی مثال که دا هر څه ټایم بدلوي ټایم کولی شي په کمپیوټر کې چینج کړي خو دا مثلا نشي کولی اډمنسټریټر اکاونټ هر څه کولی شي سټینډرډ اکاونټ نشي کولی چې د اډمنسټریټر اکاونټ پاسورډ بدل کړي صحیح ده سټینډرډ اکاونټ نشي کولی چې اډمنسټریټر اکاونټ په هغه کې
سیستم کې کوم تغیرات راولي خاص اډمنسټریټر اکاونټ چې دی هم د سټینډر او هم د ګیسټ په دوی دواړو نه پالیسۍ لګولی شي دواړه ډیلیټ کولی هم شي دغه چې دی یا ګیسټ یا سټینډر اکاونټ د اډمنسټریټر اکاونټ ډیلیټ کولی نه شي دې په سیستم کې تغیرات نشي راوستلی ښه اوس ارڅوس چېرته د ګیسټ اکاونټ کوم ځای کې دی وینډوز 10 کې سمه پته نه لګېږي وینډوز 7 کې کېدای صحیح ده ځای ته ښه دلته لومړنۍ طریقه دی میک چینجز ټو مای اکاونټ ان پیس سیټینګ کوم اکاونټ مې جوړ کړی دی په هغه کې غواړئ تغیرات راولئ کلیک وکړئ صحیح ده چې کله تغیرات راولئ مثال د هغه اکاونټ کې موږ سیټینګ کې په دې نه خبرې کړې چې مثال په دې کې د عکس یې بدلوئ یا دلته راشئ پاسورډ یې چینج کوئ هغه مو ټول یې لیو که نه خو دلته بل چې لیکل دی چینج یور اکاونټ نیم د اکاونټ ته چې نوم تبدیلوئ چې به ولیکئ دې نه به کلیک وکړئ چینج یور اکاونټ نیم هلته مو چې ورکړی دی زین الله افشار دلته ولیکم چې علي ابشار مې ولیکلو چې مې کړلو چینج نیم نه مې کلیک وکړلو وینډو بټن ایل مې ووهلو هلته کسی اوس سره د اکاونټ نیم چینج شوی دی ښه دې ځای نه کړلی شئ چې وکړئ نوم چینج کړئ اکاونټ نوم که چینج کوئ بیا به چې کوئ دلته بر سره اکاونټ نیم نه به کلیک کوئ او دې ځای نه کړلی شئ چې موږ سره بیرته نوم دلته وینئ پریویو هم درکړي زه نن سره بیرته اکاونټ رقم ته شو چینج شولو کسه چینج یور اکاونټ ټایپ مې ته ویل درې ډول اکاونټونه لرو که نه یو سټینډرډ دی یو ګیس دی اډمین اوس اکاونټ مو جوړ کړی دی هغې ټایپ بدلوئ مثال سټینډرډ اکاونټ دی هغې ته اډمنسټریټر اکاونټ ته اړوئ یا ګیس اکاونټ ته اړوئ دې ځینې مو کلیک کړئ ها دا اکاونټ اوس کړلی شئ چې چېرته یې واړوئ سټینډرډ اکاونټ ته وړوئ د کوم ځای نه دا مثلا اډمنسټریټر کې باید ډیفالټ وي سیده که غواړئ چې سټینډرډ ته یې وړوئ نو دې ځای نه کړلی شئ چې چینج اکاونټ ټایپ نه کلیک وکړئ موږ سره دا اکاونټ چې ته وړي سټینډرډ اکاونټ ته وړي دلته که مثال زه راشم منیج انادر اکاونټ نه کلیک وکړم دا کوم اکاونټونه چې دي دا درې اکاونټونه وینئ دلته دغه دی دا مو مخکې جوړ کړي وو هلته سیسټم کې یو اډمنسټریټر اکاونټ دی چې دا موږ یې چېرته دې ځای نه هلته فعال کړی و اډمنسټریټر اکاونټ په کمپیوټر کې باید فعال وي زه دلته راشم دې څخه حاکمیت ته یوزر خیلی و څه شولو لوکل پرفارمنس یوزر ته راشم د هغه وینې اډمنسټریټر اکاونټ زه به دا چیک کړم ډیسیبل بي کړم ډیسیبل کوئ چې ته به چیک ولګوئ اکاونټ ډیسیبل ته به چیک ولګوئ اپلای بي کړئ او کوم اکاونټ چې دی فهیم فنون دا به سره کنده کم زه به دا یې منځه ویسم دا به ډیلیټ کړم ها اکاونټ هیڅو طریقو نه جوړولی شو یو کسی تاسو ته مې وښیلو چې سیټینګ ته به لوړ شئ سیټینګ ته به راشئ په سیټینګ کې به چېرته راشئ اکاونټ ته اکاونټ کې به چېرته راشئ فیملی ان ادر یوزر ته به راشئ دې کې به چې وکړئ اټ سمون ټو دس اکاونټ نیم به ورکړئ پاسورډ به ورکړئ سره به اکاونټ جوړ شي دا یوه طریقه په یو دې لارای که چا پوښتنه نه وکړه بله طریقه چې دو دلته په دې سپیس نه به رایټ کلیک وکړئ چېرته مانیج ته به راشئ یا هلته اډمنسټریټیو ټولز هم چې لوړ شي دا څخه در کوي دلته په لوکل یوزر او دلته به یوزر نه کلیک وکړئ په دې څخه کې به رایټ کلیک وکړئ نیو یوزر نه به کلیک وکړئ په نوم به ورکړئ او پاسورډ به ورکړئ د ځنه مسلک یوزر جوړ شي دا یې دویمه طریقه بله طریقه چې دو کنټرول پینل ته برسئ کنټرول پینل کې به دلته چې لیکئ دلته برسئ دې ځای نه کړلی شئ چې چینج یوزر اکاونټ کنټرول سیټینګ نه کلیک وکړئ او چې وکړئ اډ ا نیو یوزر انټو دیس پی سي دې کمپیوټر ته یو بل یوزر اډ کوئ دې ځای نه کړلی شئ ښه بل دلته که زه راشم سی ایم ډي لیار یم کړلی شئ دا سی ایم ډي دی تاسو ته مې مخکې ویلي وو چې دلته به تاسو ټول کمانډونه ټایپ کوئ هغې په ترو به تاسو یو کار ترسره کوئ که زه د سی ایم ډي لیار یو اکاونټ جوړوم نو دې پر کمانډ دا خطه دی نیټ به ولیکئ نیټ یوزر او یوزر ته به نوم ورکړئ زه ورته یم چې خان وینو کاکا مو ولیکلو صحیح ده کاکا او پاسورډ یې چې شولو 1 2 3 پاسورډ شولو سلاش آډ ویچار چې مته د یوزر آډ کا یوزر کسه نیټ یوزر ارته آډ کا د کاکا فنوم او 1 2 3 پاسورډ شولو دا آډ غو کیورډ به ویچار چې آډ کا پاسورډ انټر کای ها دلته چې و د کمانډز کمپلیټ سکسسفلی موږ سره یوزر په سیستم کې جوړ شولو که کسه یې کسه ولیکئ نیټ یوزر او دلته انټر کړئ دلته وینئ موږ سره اډمنسټریټر او کا په نوم یو اکاونټ موږ سره جوړ شوی دی په دې څخه کې وینئ د څخه کې کتلی شئ او که زه دلته راشم کنټرول پینل ته نو دلته به موږ سره اکاونټ سره کانته وي روغلی وي دلته وینئ اکاونټ روغلی دی غواړئ چې مثال دې اکاونټ نوم بدل کړئ چې پاسورډ وي د چینج کړئ پاسورډ مې 1 2 3 ورکړی و که نه
دلته راشئ اول نوی پاسورډ اوس دې ته وکړئ یو دوه درې بیرته پاسورډ ته ټایپ کړئ یو دوه درې او چینج پاسورډ نه کلیک وکړئ نو سره پاسورډ چینج شي سیده ای سی ام ډي لیاریم کولی شئ چې یو سره کم ها اوس مو که کا په نوم یوزر مې جوړ کړی و که نه سی ام ډي لیارې بیرته مانځ سره کم ته وړلی کېږي رایټ کلیک بدین وکړئ رن از اډمنسټریټر پې کړئ زه مثال سی ام ډي مې خلاص کړلو دلته مو چې اکاونټ مې جوړ کړی و زه به ته ولیکم چې نیټ یوزر او چې په نوم و کاکا که نه دا رقم ته وفکر او دلته به چې ته ولیکئ سلاش ډیل به ولیکئ سیده د آرټ په ځای به خالي ډیلیټ کمانډ وچوئ انټر کړئ ام سره ولته زه لوډ شم د صحې ته دا اکاونټ به کسې سره مانځ لوډ شوی وي زه د زه نه یو پرېخته اوسم ریفریش کړم دا کمپیوټر زر سم منیج انادر اکاونټ کلیک وکړم سره اکاونټ یې مانځ لوډ دی سیده ښه چېرته روانو په دې ځای کې اکاونټ نیم ویل اکاونټ ټایپ دې نه کله شي اکاونټ ټایپ بدل کړئ اډمنسټریټر کول غواړئ یا ګیسټ کول غواړئ یا سټینډرډ کول غواړئ منیج انادر اکاونټ نه کلیک وکړئ کوم دلته اکاونټونه وي که څه نور اکاونټونه هغه یې داسې نه منیج کولی شئ سیده که څه دلته منیج انادر اکاونټ نه کلیک وکړم یو خو د هغه اکاونټ شو دې کې تغیرات ورولئ دې نه کلیک وکړئ چې مثال پاسورډ ورته چینج کړئ تاسو ته مې ویل چې دې ته پاسورډ چینج کوئ اول به زوړ پاسورډ دې نه غواړئ بیا به چې کوئ نوی پاسورډ دلته کنفرم کوئ نو تاسو ته مې وویل چې که پاسورډ چینج کوئ هلته کمپیوټر نه چې رایټ کلیک وکړئ منیجمنټ منیج ته لوډ شئ نه کړلی شئ چې زوړ پاسورډ نه دې نه غواړئ هغه دغسې پاسورډ ته تبدیل کړئ ها چینج د اکاونټ نیم اکاونټ نه مې ته وښایلو پاسورډ یې چینج کوئ د اکاونټ پاسورډ ورکړئ د زه نه سره اول زوړ پاسورډ غواړي چینج اکاونټ ټایپ یې بدلوئ دا اوس اډمنسټریټر اکاونټ دی صحیح ده سټینډرډ ته چینج کوئ نو چېرته به کلیک وکړئ په سټینډرډ نه خو اوس دا هغه بای ډیفالټ سټینډرډ اډمنسټریټر اکاونټ جوړ شوی دی که زه هلته راشم زه یو اکاونټ جوړ کړم هلته کېږي بیا صحیح ده زه هلته راشم دې نه کلیک وکړم منیج انادر اکاونټ نه کلیک وکړئ او یو یوزر جوړ کړم صحیح ده یوزر سره کاته جوړ کړي بیرته هغې ځای ته راوړدو کلیک وکړئ دلته اوس موږ اکاونټ جوړ کړو او بیا موږ یا سټینډرډ کو یا بیا اډمنسټریټر کو دلته چې یوزر نیم ورکوئ ته وایم چې خان یوزر نیم شولو نوم یې خان شولو او یو دوه درې پاسورډ شولو بیا یې ټایپ کړئ پاسورډ یو دوه درې او دلته کوېشن دې نه کړي پوښتنه چې که چېرته دا پاسورډ دې نه هېر شي په هغې وخت کې بیا مونږ ته دا پوښتنې دې نه کړو که صحیح ځوابونه هم دلته کړي وو هغه هلته بیا تاسې دې ځوابو په ترو هم کولی شئ چې د پاسورډ مود کوئ ښه اوس دلته لیکلی دی چې واټ دلته به یو کسه 15 سوالونه دي دې نه یو انتخابوئ اول مو دا انتخاب کړئ مو پر چې واټ از د نیم اف د فرست سکول یو اټینډ هغه کوم مکتب چې تاسې په لومړنۍ په هغې کې شامل شولی زه ورته وایم چې مثال بهرام هیل بهرام مې ولیکلو صحیح ده مخته راغلل دویم سوال چیرته کوي دویم سوال به اوس دلته دا چې واټ از د فرست نیم اف یور اولډر کزن تاسو د زوړ تره نوم چې ده دلته ولیکم نور ولیکو صحیح مخته صحیح او دلته دریم سوال دی نه کوي دغه سون دقیقه صحیح ده واټ از د نیم اف د سیټي ویر یور پارنټ میډ تاسو والدین چېرته ژوند کوي یا په کوم سیټي کوم ښار کې ژوند کوي دلته راشئ چې ولیکئ خوست ولیکئ صحیح ده نو دا درې چې مو ورکړله دا درې هغه که چېرته یې منه دا پاسورډ هېر شوله په هغې وخت کې تاسو ته چې کله پر ګاډ پاسورډ نه کلیک وکړئ هلته دغه درې پوښتنې دې نه کوي که چېرته هم صحیح ورکړلی بیا هم کولی شئ خپل پاسورډ خپل کمپیوټر ته د هېر شئ نیکسټ کوئ موږ سره یوزر جوړ شولو صحیح ده دلته په دې څخه کې چینج اکاونټ ټایپ نه کلیک وکړئ اوس کوم ډول اکاونټ غواړئ د سټینډرډ کم که اډمنسټریټر کم که غواړئ چې دا د سټینډرډ وي بیا سټینډرډ نه کلیک وکړئ که غواړئ چې اډمنسټریټر وي اډمنسټریټر نه کلیک وکړئ اوکې کوئ دا یې موږ سره اوس اډمنسټریټر یوزر شو دا هم فل واک صلاحیت لري بل اکاونټ چې موږ سره په کمپیوټر کې دی هغه هم فل واک صلاحیت لري هر څه کولی شي که نه غواړئ چې مثال موږ سره دا په کمپیوټر کې ځینې کارونه مثال ایمو په هغه کې کمپیوټر کې چې دا پاسورډ د ایمو پاسورډ دا نشي چینج کولی یا مثال ایمو د اکاونټ نیم دی نشي چینج کولی یا نوره پالیسۍ دی په مو نشي لګولی هغې لپاره به چې کوئ دلته په دې ځای کې به اکاونټ به چې کوئ سټینډرډ به واخلئ ها اوس ګیس ته سره کوم ته یو اکاونټ تبدیلېږي تاسو ته مې ویلی هم و سره کوم ته بدلېږي دا خو سټینډرډ اډمنسټریټر خو وشول چې اکاونټ ټایپ چینج کوئ مثال هغې ځنه کړلی شئ ګیس ته سره کوم ته تبدیلېږي اوس مو د چا په نوم اکاونټ جوړ کړلو د خان په نوم هغه مو سټینډرډ جوړ کړو زه غواړم چې وکړم هغه ګیسټ اکاونټ کړم چې بیخي په کمپیوټر کې دا واک صلاحیت نه وي
خالي کمپیوټر د کتلی شي په ویډیوز عکسونه د کتلی شي خوندانه د کوم کور نشي کړلی رو بشی خان په نوم پاسورډ دا به چیک کوئ او دې پراپرټیز ته به ورشئ پراپرټیز کې به چی وکئ ممبر آف ممبر ته به ورشئ دا به کوم ګروپ ممبر کوئ اډ نه به کلیک وکئ د گیسټ اکاؤنٹ ممبر به کوئ صحیح ده دلته ورشم اډوانس ته اډوانس کې ګروپ چی ته انتخاب کوئ ښه راشئ څه شول سره ګیسټ اکاؤنٹ دینې رایټ کلیک وکړم پراپرټیز ته رشم او ممبر آف یوزر ته دغه اکاؤنٹ ممبر به کوي چې هغه کاف د خان په نوم اکاؤنٹ اډ نه کلیک وکړئ او اډوانس ته راشئ اډوانس کې فایند ناو نه کلیک وکړئ صحیح ده دلته کوم اکاؤنٹ دی د ګیسټ اکاؤنٹ ممبر به کوي صحیح ده اوکې کوئ او اوکې کوئ اوس دا چې د ګیسټ اکاؤنٹ ممبر شولو صحیح ده او زه په اپلای نه کلیک وکړم او اوکې مې کړلو دا مې سره چې شولو وست ګیسټ اکاؤنٹ کې شولو بیرته ګیسټ اکاؤنٹ نه بس روشه پراپرټیز ته پر ممبر نه دینه به چیک لري کوي دا به ریموو کوي خالی یوزر کې به پرېږدي صحیح ده اپلای کوي اپلای کوي اوکې کوي یا غواړئ چې اکاؤنٹ دا اکاؤنټونه ډیلیټ کوئ ډیلیټ نه کلیک وکړئ دا یس کوئ همداشان علي په نوم کوم اکاؤنٹ دی دا هم ډیلیټ کوئ منځه ویسئ دا لیک اکاؤنٹ چې دی دا ډیسیبل د لومړنی اکاؤنٹ به ډیسیبل کوئ بیا به ډیلیټ کوئ The following error occur while attempting or deleting user cannot perform this operation and built account ښه دا تیار جوړ شوی اکاؤنٹ د ګیسټ اکاؤنٹ نه ډیلیټ کیږي دې پر ابر خلی دا بر نیم کې بیرته به چشته وړوي ګیسټ ته به وړای دا کې فکر کوم په والو وخت کې چې مونږ دا کې کور کړل دام چینج کړو علي دا نو دا ګیسټ اکاؤنٹ د اډمنسټریټر دا دا ګیسټ اکاؤنٹ کولای شي چې بلغه ته یا اډمنسټریټر کوي یا اسټنډر کوي ځنه کړل شي چې زه د زین الله ابشار په نوم دا اکاؤنٹ دا غواړم چې چیک کام ګیسټ اکاؤنٹ نه جوړ کوم رائټ کلیک په دې وکای پراپرټیز ته ورشئ ممبر ته کوي اوس اډمنسټریټر اکاؤنٹ کې کنه نو زه چې کوم دا ډیلیټ کوم هدي نه ریموو کوم اډمنسټریټر ګروپ نه سره کنه کوم ریموو کوم ریموو میکړلو اډ کوم چې دا کوم ګروپ ویت اډ کوم اور شم اډوانس تا اډوانس کې فایند ناو ګیسټ اکاؤنٹ بخلی ګروپ ویت اډ کوي اوکې کوي او شي کوي اوکې کوي اوس دین الله چې دا ګیسټ اکاؤنٹ شولو کمپیوټر کې ځکه اوس یو بل اکاؤنٹ جوړ کوم چې هغه سره چې وي اډمنسټریټر وي نو هغه اکاؤنٹ په فل وخت صلاحیت دا به هیڅ هم نشي کولی دا د اکاؤنٹ چینج کولو سره کنه اکاؤنٹ ټایپ تبدیل کورو بشم به ته د خپل حالت تر خپل خاطر چرړای ممبر دا به ډیلیټ کوي ګیسټ اکاؤنٹ او اډمنسټریټر اکاؤنٹ وذ اډ کوي اډوانس کې فایند ناو او دلته به اډمنسټریټر اکاؤنٹ وذ اډ کوي کې کوي دا د کنټرول پینل سم ز کنټرول پینل ته کنټرول پینل ته ورته شم manage another account کې خو پښه لکه نو چینج ته اډ ا نیو یوزر د کدي کمرته یو بل یوزر اډ کوي د کلیک وکړئ سیټینګ ته وړل ته هم تل تیلی وکنه ځکه چینج دا یوزر اکاؤنٹ کنټرول سیټینګ دا تم تیلی مثال چې کله دم چرته تیلی ها میالیو دلته رشان څه شلو سکیورټي مینټیننس څه شلو دلته میالیو درشام سکیورټي مینټیننس وینئ چینج یوزر اکاؤنٹ کنټرول سیټینګ چرته ده په دې ساحه کې مرغله دی وینئ چینج یوزر اکاؤنٹ کنټرول سیټینګ نه کلیک وکړئ مثال چې کله پروګرامونه په کمپیوټر کې انسټالیږي مته چې خالی کسه نوټیفای می اونلی وین اپس ټرای ټو میک چینجز ټو مای کمپیوټر کله چې مو په کمپیوټر کې اپلیکیشن تغیرات او ډی سافټویرونه هغه ته ماته یو میسج ورکوه صحیح ده نو که و د حالات کې پرته ویني د لیواله کپور تم ځخ کړلو په هر حالات کې always notify me when apps try to install software or make changes کله چې زه سافټویر انسټال کوم یا یو سافټویر رن کوم چې هر څه کوم مته سره کنته یو نوټیفیکیشن ورکوه چې آیا تا غوړی چې دا رن کې کنه او تاسو دا خلاصې دا رد میډل لیواله ما وړای سي د دې سهتا چې بیا never notify me when کله ز اپلیکیشن یې کوم اوس کسه زه یو پروګرامر خلاصوم او ته مې لیکلو رافس په نوم یو سافټویر ده سیمونه کوم هغه پښتنه نه وکړل چې دا غا سافټویر یا ته خلاصوي یا
د کمپیوټر لپاره روغ ده یا کوم وایرس کې دی، ځکه چې موږ اکاونټ کوم کنټرول سیستم چې دی هغه سیټینګ هغه هم بهتره سوال دی بهي دلته یې کله دی نیور نوټیفای می کله بهي متغه مارکا او که دلته رشم زه دا وخلم او دلته اوکې کوم. اوس که څه زه یو سافټویر رن کوم، مثال بل مې رن کړلو زه انټر کوم، وینم سره یو میسیج درکوي چې غواړئ که څه ډو یو وانټ ټو الاو دیس اپ ټو میک چینجز ټو یور ډیوایس. آیا دغه اپلیکیشن ته دا اجازه ورکوه چې تاسو په سیسټم باندې رن شي تغیرات کې وروړي. نو که یس وکړلو او که نه نو وکړلو بیرته به سره بند شي. دا موږ اکاونټ مربوطه خبرې وي. او دلته که شو وینډوز ډیفینډر فایروال ته ومې دغه کسې مختلف ډېر هغه کې دي په دې کې کیسې دومره کیسې کې دي چې پسته کې وخته شم وکې ګانس وای خالي دومره زده کوي چې وینډوز ډیفینډر چې دی کوم چې کمپیوټر ته راتلونکي ټرافیک یا ډیټا چې دو هغه فلټر کوي هغه کاسي که وایرس کې وچې وي هغه نه پرېږدي او که وایرس نه وکړي بیا یې مثلا ډیټا کمپیوټر ته داخلېږي. مثال که څه خلک چې کمپیوټر دی اپډیټ کوي یا فایروال چې دی دا فایروال دی. فایروال چې څه دی زه تاسو ته عکسونه وښیم. دا فایروال عکسونه زه ته وښیم چې لږ ښه پوه شئ. زه دلته رشم پکچر کې where is firewall. firewall عکسونه سره و فکر کم دلته فایروال څه شلو سرچ کې ولیکم فایروال ښه نشته. فایروال یو سیکیورټي ډیوایس هسې ده یا یو سافټویر ده. ډیوایس هم ښه شته الله ده هسې د کمپیوټر هلته کې خولې کېږي هغه آټو نیټورک کوي یو سافټویر بیس فایروال دی چې دا یو سافټویر د کمپیوټر کې رن شوی دی چې کوم وایرس یا کومه ډیټا چې ده هغه فلټر نه وي هغه کمپیوټر ته نه پرېږدي. د فایروال د کوم ځای نه آن آف کېږي کسې که زه د ځای نه فایروال آف کړم کسې ټرن وینډوز ډیفینډر فایروال اوس آن دی سې دو هر ډول کسه چې فلاش کې وایرس کې وي دلته میسیج دیر کې په دې ساحه کې چې څه کمپیوټر ته وایرس راغلی ډیټیکټ کړل وینول فایروال او که دا چې کړلو کسه ټرن آف مو کړلو او دا هم ټرن آف کړلو او اوکې مو کړلو دلته یو سیم سره کراس علامه پر وغړله چې موږ سره دا فایروال چې دی سیسټم باندې آف شوله او کوم ډیټا چې دا اوس نه فلټر کوي وایرس مخنیوی نه کوي. نو زه دلته رشم بیرته به سر کم ته کم آن وکم. نو فایروال دې نه آن آف کولی شئ اوکې کوئ. کسه د فایروال چې ته حاله کې چې اپډیټ کوئ فایروال د کوم ځای نه اپډیټ کېږي ډیفینډر کسه کمپیوټر کې هیڅ کله تاسې انټي وایرس چې دی هغه ما انسټالوئ هغه کریک ورژن دی ټول کریک ورژن هغه خپله وایرس دی کمپیوټر نه دومره لوډر ولي چې حد نه لري. د کوم وینډوز ډیفینډر فایروال چې دی همدا حالې اپډیټ کوئ د انټرنیټ نه. اوس پر مخ خپل کمپیوټر کې وایرس انټي وایرس نه دی کړی او ته مو انسټال کړی وي نو خپله وایرس دی سې ده که زه دلته رشم دغه سره کم ته اپډیټ کېږي اپډیټ کوئ چې شته دا وایرس څه دی دا هره ورځ جوړېږي سې ده وایرس ولې جوړېږي دا وایرس کوم ځای نه رسي څوک پوهېږه کسه په وایرس زه حقیقت ته وایم چې اصلي حقیقت چې دی وایرس سره کم تماس رسي سې ده وایرس چې دی دغه هغه نر جسمونه نه غورځي خدایي نه جوړېږي سې دغه پروګرامونه لکه سره کم ده چې انټي وایرس د وایرسو ضد جوړوي سافټویرونه داسې وایرس هم جوړوي. په امریکا کې یوه کمپنۍ دی مایکروسافټ مختلف کمپنۍ دي دوی وایرس جوړوي یوه کمپنۍ د هغه وایرس جوړوي یوه کمپنۍ د هغې وایرسو ضد سافټویر روباسي ولې روباسي
هم دغاسې د کاروبار کسته چې ته کمپیوټر چېرته وایرس نه وي ته انټي وایرس وخلئ که چېرته تاسې نه سیسټم وایرس ونه وایي هغلته سافټویر انټي وایرس په سیسټم انسټالوئ دې پره دوی قوي وایرس جوړوي هغې پره موږ سره قوي انټي وایرس جوړېږي دا دواړه برخې ډېرې قوي دغه وایرس چې دي یو مختلف ډولونه لري نو د وایرس په خپله په ځون کې داسې چې کله یو ته کلیک وکړه د ځون په خپله کمپیوټر کې خپروي هرې برخې ته ځون رسوي که چېرته دغه فایروال چې دی سره کم ته اپډیټ اوسئ د سیسټم نه د انټرنیټ نه اپډیټ کوئ هلته چې کوم وایرس وي ته جوړېږي هغه ډیټیکټ کوي هغې وایرس او زید سافټویر هم جوړوي صحیح ده که تاسې دغه هم په 2016 کال کې سره کم ته کړی دی اپډیټ کړی دی اوس په 2015 کال کې نوي یا 2016 کال کې نوي وایرس دوی جوړ کړي دي او دوی په هغه وخت کې د فایروال په هغه وخت کې د 2016 کال وایرس چې هغه ډیټیکټ کولی شول کشف کولی شول اوس د نوې فایروال چې د وایرس چې ورسي دا یې نه پېژني چې دا وایرس دی ډیټا ته څه دی که وایرس دغه اپډیټ و نو دوی ته پاته لګېږي چې من سره دغه وایرس دی هغه ډیټیکټ کوي کشف کوي کمپیوټر ته یې نه پرېږدي فایروال چې دی خپله دیوله ته یې کسې دیول فایروال دیور زید یا فایر ور ته یې وال دیول ته کله چې دیور نه مخنیوی کوي هغې پره مثلا هلته وینئ دیول هم چولی دی کمپیوټر ته چې کله وایرس رسوي دا یې مخنیوی کوي دا کمپیوټر پینل برخه وه دغې کومه مهمه پلیټس چې سي د هغه نه بار بار بیا پریکټس کوئ د ځینې چې دی هغه چې مربوطه نه کېږي لکه انټرنیټ چې ده یا نوره دا وینډوز ډیفینډر فایروال نور نیټورک موضوعات ډېری برخې لکه موږ ته سایکرونایزیشن سنټر ویلو دغه سره کنټرول بینالو که بیا کوم مشکل لرئ بیا پوښتنه کړلی شئ انشاءالله راتلونکي ساعت کې به بیا د کیبورډ بټن نه غږېږي صحیح ده هلته یې کمپیوټر معلومات چې کوم ځینې کتلی شئ خصوصیات هغه بیا مکمل تاسو ته کوم د کمپیوټر معلومات کسې مختلفو برخو نه کتلی شئ زه دلته ولیکم DIH ولیکم انټر کړم دا د کمپیوټر په اړه فراخ معلومات ورکوي دلته اوس دا صفحه کې وینئ یو دا هغه ده تاسو کلیک وکړئ په دې صفحه کې او پراپرټیز ته راشئ دلته وینئ دا معلومات دی خو دی فراخ معلومات دی دلته راشئ په دې صفحه کې نیکسټ ځای نیکسټ پیج دلته راشئ انشاءالله سبا ته تیار صحیح ده که CMD ته راشم زه CMD مختلفو ځایونه کتلی شو ته ولیکم چې سیسټم info ولیکم info system 32 مې ولیکلو انټر مې کړلو system info 32 داسې کوم کمانډ دی صحیح ده سبا ته وښیم یا دلته رن کمانډ کې ولیکم system 32 info system info system 32 ها همدومره بحث سي دا ټایم مو